سلامونه او احترامات ښه راغلاست پښتو ټیک ته. په نننۍ ویډیو کې ګورو ملګرو یو داسې اپ درته ښیم چې په هغه اپ کې تاسو کولی شئ خپل انځورونه یعنې په دغه ډول سره جوړ کړئ. لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په تمبنیل کې ولیدل ملګرو چې ما پکې یو 3 انځورونه جوړ کړي دي. سمپل کار ده، ځکه زیات ملګري دا پوښتنه کوي چې دغسې انځورونه جوړېږي د هغه په کوم اپلیکیشن کې جوړېږي، دا څه رقم جوړېږي. ډېر اسانه جوړېږي ملګرو. ما پکې یو 3 انځورونه یو انځور جوړ کړی ده او په 3 ډیزاینونو کې. نو په هغې کې چې کله تاسو د اپلیکیشن ته لاړ شئ تاسو ته هر رقم بل انځور ښیي چې تاسو کوم یو خوښ شي هغې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو هغه کلیک کړلو پس خپل انځور ورته اپلوډ کړئ چې هر یو ستاسو په ګیلرۍ نه انځور تاسو ورته اپلوډ کړو. لکه څنګه چې ما دلته اپلوډ کړی ده نو په همغه ډول سره بیا ستاسو انځور به په دې شکل سره جوړېږي. بیکګراونډ هر څه ستاسو انځورونه لرې کېږي اټومیټیکلي دغسې جوړېږي. صحیح ده که ستاسو په فوټو باندې هر رقم بیکګراونډ یعنې ستاسو چې کوم عکس وي چې کوم امیج فوټو وي ستاسو هغې شاته چې بیکګراونډ هر ډول وي هغه لرې کېږي. یو ټیپ سره تاسو په سکرین کې ګورئ په دې ډول سره ستاسو انځور جوړېږي ډېر په اسانۍ سره. نو مکمل پروسس درته ښیم په دغه ویډیو کې چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن نه موږ دغسې انځورونه جوړ کړو په اسانۍ سره یو ټیپ سره ملګرو. نو که چېرې چینل مو نوي سبسکرایب کړی حتماً سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بیل آیکن وکړئ، به آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی اپډیټ ویډیو تر تاسو په وخت در ورسېږي او تاسو یې وګورئ. ورځو ملګرو د دې اپ درته ښیم. د دې اپ لپاره ملګرو تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی دی. په هغې لینک باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډېږي. تاسو ته به یو سایټ خلاصېږي ملګرو. سایټ کې چې تاسو سایټ خلاص کړلو هغې کې به لاندې کوم شی پوسټ نه راځي، پوسټ نه لاندې به لیکنه شوي تاسو به ډاونلوډ لینک باندې کلیک وکړئ. چې کله مو ډاونلوډ کلیک کړئ ملګرو تاسو ته ګورئ دلته دا ټون می په نوم باندې اپلیکیشن ده. دا ګورئ دا اپلیکیشن ده. صحیح ده، دا تاسو ډایرکټ پلی سټور ته وړي. پلی سټور کې تاسو ته د دې اپلیکیشن انسټال راځي. دا به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړو نو په دې طریقې سره به تاسو دا اوپن کړئ. نو سمپل اسانه طریقه ده د دې اپلیکیشن چې څنګه پکې تاسو خپل انځور جوړوئ نو ډېر په اسانۍ سره جوړېږي. صحیح ده. انټروډیوسینګ ګورئ دلته لږ لوډینګ کوي، لږ ویټ ورته وکړئ، انتظار ورته وباسئ تر څو ستاسو دا اپلیکیشن چې کوم ده د ټون می په نوم باندې ده په دغه کې ډېر زیات ډیزاینونه دي. په هر ډیزاین کې تاسو چې کوم خوښ شولو په همغه ډیزاین کې تاسو خپل انځور هم جوړولی شئ. نو دلته ملګرو تاسو ګورئ د ټاپ کې یو ټاپ ده، بل ټریډینګ ده او ورسره خوا کې ریسنټ ده. په درې واړو کې تاسو کتلی شئ چې افیکټ پیدا کوي چې هر یو افیکټ ستاسو خوښ شو په دې ټولو کې. دلته تاسو وګورئ ملګرو په دغه صفحه کې دومره افیکټونه دي. په دې هر یو کې چې کوم یو افیکټ ستاسو خوښ شو په همدغه سټایل کې به ستاسو چې کوم انځور ده کوم عکس ده هغه به جوړېږي. چې څنګه دلته ده په همدغسې به ستاسو هم جوړېږي. خو په هغې باندې به څنګه کار کوئ ملګرو دلته سمپلي اوس زه تاسو ته یو مثال در کوم یو درته جوړوم. ښه ملګرو دلته وګورئ مثال زما اوس دا خوښ شو، زه غواړم چې په دې ډول سره خپل انځور جوړ کړم. نو دې باندې زه اوکې کوم. چې کله مو دا اوکې کړلو نو سمپلي دلته تاسو ته د دې انځور اول صفحه ښیي. ګوره چې دا اول په دې رقم و بیا دلته داسې جوړ شوی دی. ګورئ ملګرو د شاته بیکګراونډ همداسې به ستاسو چې کوم فوټو ده هغه به هم جوړېږي. نو زه به ګیلرۍ نه یو فوټو راخلم دی ته. صحیح ده، خپل موبایل ګیلرۍ ته به لاړ شئ چې هر یو چې کوم عکس ده هغه تاسو غواړئ چې په همدې طریقې سره جوړ کړئ نو ګیلرۍ نه به هماغه راواخلئ دې ته. نو زه یو دې ته سلیکټ کوم خپل ګیلرۍ نه. زه اوس غواړم مثال دغه فوټو زه په همدې ډول سره جوړ کړم. دا هم چې کله فوټو م سلیکټ کړلو نو دلته دا نشان ګورئ په دې به اوکې وکړئ. چې کله مو دا اوکې کړه دلته تاسو ته ایډ راځي، ښه یو اعلانات هم راځي ورسره خوا کې. خو په سر کې ګورئ پروسیسینګ شروع شولو. نو دغه پروسیسینګ ملګرو تاسو ګورئ چې 1 او 7 لیکلی، یعنې چې کله 9 ته ورسېده دا پروسیسینګ نو ستاسو چې کوم فوټو ده دا به ایډیټینګ یعنې هماغه سټایل کې جوړ شي. ګورئ ملګرو دلته پروسیسینګ کوي، لږ ویټ به ورته کوئ، انتظار ورته کوئ تر څو ستاسو دغه چې کوم فوټو ده په همدې ډیزاین سټایل سره په همدغه افیکټ پې اپلای کېږي او همداسې جوړېږي. بیا ملګرو دا به تاسو سمپلی ډاونلوډ کوئ، په اسانۍ سره جوړېږي. ملګرو ما تاسو ویل چې یو کلیک سره یعنې دا صرف تاسو فوټو ورته سلیکټ کوئ. ګورئ آلموسټ ډن. نو اوس ډن شولو. تاسو پر سر کې ګورئ پروسیسینګ. دلته ګورئ ملګرو اعلانات راځي، دا به تاسو کینسل کوئ، کراس پې کوئ. ښه چې کله دا تاسو کټ کوئ نو کتلی شئ سمپلی دلته تاسو طریقه ښیي چې په دې طریقې سره تاسو نور څه پکې کولی شئ، نور افیکټونه هم پکې اضافه کولی شئ. دلته وګورئ ملګرو د دې فوټو نه بیکګراونډ هر څه لرې شو او کوم افیکټ چې پې ما اپلای کړو هماغسې جوړ شولو. نو دا به څنګه کوئ ملګرو دا به خپل موبایل کې سیف کوئ. څنګه سیف کېږي ملګرو دلته ګورئ ورسره دا 3 ډاټ، په دې 3 ډاټ باندې به اوکې وکړئ او سیف ټو ډیوایس.
چې کله مو سیف ټو ډیوایس وکړئ ملګرو دلته ګورئ د دې اپلیکیشن خپل لوګو راځي دلته لیکلی ټیپ د لوګو ټو ریموو اټ. نو کله ملګرو چې کله تاسو دا ریموو کوئ نو تاسو به دا حتما شیر کوئ او بیا اوږده کیسه ده که نه. نو هغې ټول نه به تیر شئ سمپلی به لاندې ډاونلوډ باندې اوکې وکړئ. دا TuneMe.com ګورئ دا د دې لوګو ورسره راځي. نو دا چې کله تاسو لرې کوئ upgrade to premium version to get watermark free result یعنې دا تاسو نه پیسې غواړي یعنې دا به تاسو په پیسو باندې پریمیوم ورژن اخلئ خو مونږ نه غواړو چې پریمیوم ورژن واخلو مونږ یې فری کې کارو سمپلی دلته لاندې ډاونلوډ باندې به اوکې وکړئ. ګورئ لوډینګ شروع شولو ستاسو دغه انځور دلته ډاونلوډ کیږي MH سیوډ صحیح شو سیوډ شولو همدې ځای نه تاسو کولی شئ فیسبوک واتساپ میسنجر هر ځای کې هم شیر کړئ. نو چې کله دا سیوډ شول ملګرو اوس غواړو دغه نوم ته لرې کړو نو سمپلی دا خپل موبایل ګیلري ته لاړ شئ ښه. نو ګیلري کې زه ملګرو هماغه انځور سلیکټ کوم چې ما اوس سیف کړلو نو دغه انځور ده ګورئ ورته ښه. دا بلته تاسو ایډیټ کوئ چې کله مو ایډیټ کړلو دلته ګورئ کراپ یعنې دا اوس موږ کټ کوو دا به تاسو مثال دومره کټ کوئ ملګرو صرف چې د دوی دا لوګو ترې نه لرې شي. ګورئ ورته دا به اوس سیف کوئ دا ګورئ دا اوس ما سیف کړلو نو کتلی شئ ملګرو هماغه انځور ده دې سره لوګو ده او دې سره لوګو نشته نو دا به زه ډیلیټ کړم د لوګو والا او وداوټ لوګو چې کوم ده دا به زه پرېږدم. نو هماغه سټایلش کې هماغه افیکټ کې دغه انځور و تاسو ولیده چې په دغه اپلیکیشن کې په اسانۍ سره تاسو جوړولی شئ. نو دغه مکمل پروسس طریقه او ویډیو تاسو لپاره مې شیر کړه ځکه چې زیات ملګرو پوښتنه کوله چې دغسې عکسونه موږ په کوم ځای کې او څنګه جوړولی شو. نو دغه مکمل طریقه وه. ویډیو لایک کول مه هېروئ ملګرو هر وخت تاسو ته وایم چې ویډیو د سره حتما لایک کړئ ځکه که چېرې مې ویډیو خوښ وي لایک کول مه هېروئ حتما یې لایک کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ خدای په امان.